کوم جنرال صاحب په دې خپم نه چې دا اوس موږ د ادرسه کوم نظامیان د سره کینی په غلیا به ډګروالانو سره سملاستو اوس تاسو مفتیانو ته لاین وي تاسو کوم د وړ کې شوکیانو پروا نه کې زی په دې کې څوک نه یم نظامیانو کې حساب نه کې ګوره موږ نظامیان په دې دماغ خپل غواګانو سره کار ده بچای وزیګو نر ده کخزه ده څومره شودي کوي څومره خوشحالي کوي خوشحالي هم تلور ولا او زه چې و د جنرالي نوم را پورې سریښ د ولا ایسته کولی هم نسو لرې که دا جنرالي کې ته ورته ستړي کړم بارکزوله زه د دا نوم زه نه لرې کوم خیر څه به درته وایو نو اوس دلته خو میلمه یې نه خو داسې میلمه خو دی وایو صاحب ملا صاحب دغه ښه خوند کې جنرال صاحب نور نه ملا ما ته به ملا صاحب هم نه وایي ځکه وروره ګوله زه ملا صاحب نه یم بیا ما خپل مونځ دا ده بس مخکې نه ځم خو دغه جنرال صاحب ښه نوم دی اوس ټول ته ملا وایي هغه یو کس خو پکې جنرالي ښه خوند کوي بیا سلامونه د جنرال ته د دوه درې ځلې چې ونیول شي نو چې ته حق نشو ویلی دا وطن کې دا به څنګه کېږي وروره ورکې که دې کې څوک څه مه ګرځه تی کې نیسي خصې کوي دوی خپل کار ته دی نه ته به مخ دا غصه په دې راسي چې وړ کې دا مخ در سره لګیا او مخکې نم که جمهوریت و او که نه اوس هم هغه دریځ ده دا لنډ جواب یې درکړلو وایي ستا څه کار دی نیسي او خوشي کوي ستا څه کار لنډ جواب دی اوس نو بس د دوی دا ایسه او بل دلته امریکا والا که قرآن ته وګورئ دا سکرین ریکارډ ونه کوي ګوره په شرمو به مو شرموئ نه سکرین ریکارډ نسته دستي فتوا لګي وای دا ملحدینو سره ناستو بس ما هم د سره حسابوي بیا یې خورا سره لږ دی وخت پاتې ده یو خبره درته نه خدای دې نه زمونږ مخالفین دومره په بد حالت کې چې قسم د مکې ملا را سره کېنه دلته سبا ملحد ټاپه پې لګي او ولات د تېښتې همدا یوه لاره ورپاتې خلاص چې ملحد ټاپه راباندې وایي نور خو شی نه دي خو یاره که په ما یې ولګوه قسم دې په خدای چې زه خو هم دوی نه بڼه کې وباسم څه وایي څه وایي غوږ ونیسه څه وایي ځواک صاحب څه وایي ته بیا ورته وایه څنګه وایي ته بیا وایه مبین خانه څنګه کیسه د کپرتای چې شروع کړو ورته ووایه مال که په ما خو یې دا ټاپه ولګوله ولا دوی خو هم د غولو د خوراک کمه پوه شه دا کار پېر چې اسانه نه وي نه دغه شیخ دې ځان سره کېنولي دا شیخ څه ده دغه هغه د ما یار ده وروره هر سړی خدای رسول ته وګوره لږ صحیح یار خو پیدا که دا خو د بیخي داسې شی پیدا کړی چې بیخي لړلې جوړ کړي دي سموم یې وروره یې سموم اصلاح کوم دا یو وایي دا بارکزی ښکته کوي مبین خانه دې خلکو ته څه وایي لکه چې دا خلک تا هېڅ هم نو ته ولې ښکته کړي وروره دغلته دوه افغانان سره ناست دي مجلس کې بارکزی ښکته کو محمودزی پورته کوي تاسو پکې څه کار ده یاره دا چې د دشمن په خوله دشمن وټپوي څه خوند کوي والا بارکزی صاحب چې خدایي خبرې قسم خدای والا په همغه وخت کې مې ښه په نره مبارزه وکړه والا که مې د مبارزې په سر له چا پیسې اخیستي والا که مې یا سر ټیټ کړی والا که مې خو دا څه دا دوه مخیتوب خوند نه راکوي دا بېله خبره ده پوه شو والا به تر اوسه پورې په فیسبوک کې د ما عکس او نوم په تور لیست کې ده بس د چې مایکروسکوپ دې پیژني ذاتي خو همدومره بس ده که دلته دا هر مشکل حل لاره په امریکا کې شته ده دا اوس په افغانستان کې لږ حالات ګډوډ سي یو د 40 میلیونو ډالر پاکټ چې ولېږي هر مشکل حلېږي تا د فیسبوک مشکل به هم زه در حل کړم دلته به کوم هغه ته ورسمه هیډ کوارټرز ته ته د نوم اصلي شیان راولېږه درته به یاره فیسبوک نه زه بیخي تېر یم وروره ما فیسبوک والا سره کلکه دښمني ده بیخي یې نه غواړم ټیک ټاک هم سخته سلو موشن یې کوي دا ویډیوګانې دې هم زده کړي دي والله سواد دې زیات سوی ګوره والا که زه کوم وروره مخلصین لرو دا زه په دې سلو موشن زه والا که ټیک ټاک کې تر اوسه لایف چلندولی سم قسم مې درته وکړه خبره درته وکړم دا مې اول وار ده چې زه لایف ته راځم دلته نیو که ته مالتراس دغه شان تجربه یوه خبره درته وکړم ملا صاحب ته چې کله زمری ولي که نه داسې ورته مسکی سي تا ته چې ګلان مولان راځي که نه چې خالي ورته داسې کې خلاص نه وای خرچه
وای خرچا در باندې وکړم وای وې که قربان دې زړه ساره یار هغه چې ډېر خوند کړی نه هغه ته حیات وایي پته وایه ته ورسېږي دا زمری ور ورسېږي او یاره څه رقم خلک توبه خدای ما ته بله ورځ لایف کې چا زمري ویسته مال بیا زمری ونولې په زمري دې در پورې وهم زمری راولې دا لونګین کوم څه نه وایه جنراله دې لونګین خو موږ دلته لونګین خو مې یار د چیرې دا هره ورځ زه یادومه نه بېچاره هغه وخت کې چې د ونګین په مخ زه خو یاره ورځ یادوم ستا هلک خو ته یې یادونه نه کوله اوس یې یادې اوس یې څه کې زه اوس یې ګیره راغله اوس یې یادوي دا خبره څنګه خبره وه ها وګوره دلته یو کمیټ لیکلی وای والله دا ګاډ مجلس څومره خوند کوي دا څنګه کیسه وه چې دا ورته ویلي وه چې په دا لونګین کې د خپل لونګین ومه دا څنګه کیسه وه هغه تېره سوه بیا یې مه یادوه خفه کېږي دا څنګه کیسه وه خو دا څه خبره وانه دا به کوې موږ ستا کیسه به کوې نو ولاکه مې په یاد بارک ځای سره ولا چې دا طرف مې دا نه و یاد کړی سره کاله بودیجه په څه رقم دی یاد کړی و بودیجه جواب بلا کرا کوي والا چې قسم خدای زه ډارېږم سبا په ما دې ملحد ټاپه لګېږي زه درنه لاړلم وروره بس خپل کار کوئ دا ځای اوس کوه تاسو خو به هم ډېرې ټاپې ولګېږي ته ودرېږه تاسو هم یو دهشتګر سره خبرې کوئ موږ داسې دهشتګر ډېر د ښځو د کالو نه ایستلي دي واوره مبین خانه دا معموله ورځ نه ده ټاپې به در باندې ولګېږي خیر د هېڅ خبره نشته چې خوشحاله یې خوشحاله اوسه موږ څه نسو ویلی دی په الله مسپارم انشاءالله اتفاق اتحاد او دا نفرت ته به هسې به وروره خیر دی پای ټکه یږدو خیر لږ سړیتوب زده کړه ګوره مه کوه که نه که ته باډي بلډر یې زه ملا که در نه کام یم داسې بکسونه دي ووایم چې ته ما یې کړي چې یو ځل مې په چک کړې ټول د غوا غوړي چې دې خوړي دا ټول درنه وباسم د غوا غوړي ما نه دي خوړلي خو غواګان ساتې که نه تا ویلې ته غواګان ساتم ولا غوړي خو یې نه خورم اما لږ شیدې مودې هغه وروره ګله بس ته دې ژوندی موږ خو پوهېږو ته خپله مشکلات لرې وطن کې اوله چې راشئ په دغه دوستانو کې هر او دا درته مخلصانه وایم منافقت راکې نشته والله بالله چې څوک درته خوسکه حلالي زه درته وحلالوم مننه چې دا هر یو راځي او جنرال صاحب دا ومنه چې دا خلک ته خبره کوي د مخالفتونه پرېږدی مخالفتونه تاسو لپاره همغه خلکو جوړ کړي دي لکه د لونګین او څوک خدای قسم نه هغه خیر ګوره زه نوی راغلی یم زه ټول درته سموم یا ورې دا سپین چرګ نه بڼه کې وباسم بیا دا نور خپله سمیږي پوه شوې هغه خو هلته اعلانونه کول چې جنرال مبین سره زه همکار یم مهاجرین چې راوښتي وو د خدای بلا روپۍ ټولې کوي اول حسابي هغه سره باد کوي زه قسم خدای ما هغه وخته مو سره رابطه نه اوس هم نسته قسم د